السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو حسن شاهد یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومتګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته هغه طریقه درخوایم چې تاسو څنګه کولای شئ چې تاسو د هر چا د موبایل میسجونه په خپل موبایل کې کنټرول کړئ. ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو کولای شئ. د ټولو طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو درخوایم. ورته نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ چې زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په خپل درشي. دا به تاسو څنګه کوئ ډیره لپاره به تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. دا اپلیکیشن به تاسو په هغه موبایل کې ډاونلوډ کوئ د کوم موبایل میسجونه چې تاسو په خپل موبایل کې کتل غواړئ. دا اپلیکیشن به تاسو ته چې ملاوي شي دا د دې لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې ملاوي شي او په فیسبوک کې به د ویډیو د پاسه یا لاندې په کمنټ کې تاسو ته د اپلیکیشن لینک ملاوي شي. سمبل همدا اپلیکیشن په هغه موبایل کې تاسو ډاونلوډ کوئ د کوم موبایل میسجونه چې تاسو په خپل موبایل کې کتل غواړئ. کله چې هم تاسو د اپلیکیشن په هغه موبایل کې ډاونلوډ کو دا اپلیکیشن هم اوپن کو سمبل دا رقم اوپن کړئ. دلته تاسو یو پلیس نشان درکړئ. تاسو به څه وکړئ دلته تاسو لا بل یو آپشن بل یو آپشن تاسو درکړي تاسو ته ښکاري ایمیل ایډریس فون نمبر. نو تاسو دلته خپل جیمیل چې کوم دی هغه هم لیکلی شئ ورسره خپل موبایل نمبر هم لیکلی شئ او دلته تاسو له بل یو بټن درکړي چې دا کله هم تاسو آن کړئ نو د دې موبایل چې بیا څومره میسجونه راځي نو هغه به ټول تاسو په نمبر یا دغه شان تاسو په ایمیل ایډریس باندې سینډ کیږي اتوماتیک. تاسو ته ښکاري دلته تاسو سمپل خپل نمبر ولیکئ دا آپشن بلته آن کړئ بلته تاسو له یو ټیک مار نشان درکړي په دې باندې به کلیک واخلئ نو دا هغه د موبایل ټول میسجونه هغه به تاسو په موبایل باندې به سینډ کیږي. ډیر زیات د کمال ټریک دی دا تاسو د خپل پیدې لپاره استعمال کړئ یعنی تاسو سره دوه موبایل وي تاسو د یو موبایل میسجونه بل ته ترانسفر کولای شئ یا تاسو غواړئ چې د خپل موبایل میسجونه خپل لیپټاپ ته یا خپل کمپیوټر ته ترانسفر کړئ نو هغه تاسو هم په دې طریقه باندې د جیمیل په مدد سره کولای شئ. نو خو ګمرګرو دا د ویډیو کو تاسو ویډیو خوښ شوی دا ویډیو د خپل مرګرو سره شیر کړئ. موږ په خپل دوکان کې یاد ساتئ.